درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، زه برېښنا غمپار تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د 10م ټولګي جغرافیه مضمون لومړی لوست ته هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن او ګلالي زده کوونکي به راته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی طبیعي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له 3 نه پیل بیا تر 8 صفحې پورې. قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو نقشه پېژنو چې د نقشې څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدرمنو زده کوونکو، نقشه که چیرې موږ او تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو، نقشه د ځمکې د کرې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځورولو ته نقشه ویل کېږي، چې د ځمکې د کرې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ او تاسو په 9م ټولګي کې که چیرې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو په یاد وي چې موږ او تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کره نسو ویلی، ځمکه چې د په خپل ځان کې وتلي او ننوتلي برخې لري، چې په همدې خاطر سره موږ نسو ویلی چې ځمکه یو منظم کروي شکل دی. نو داسې ویلی سو چې د ځمکې د کرې د دواړو اړخونو اوږدوالي، سور، لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بعدي سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ او تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کېږي. نو دې ته موږ او تاسو ویلی سو چې دې ته نقشه، یعنې په نقشه کې موږ او تاسو کولی سو د ځمکې د کرې اوږدوالي، سور یا هم پلنوالي او لوړوالي، لوړې سطحې، ټیټې سطحې، په افقي ډول سره دوه اړخیزه بعدي سطحې، د هغې اوږدوالی او پلنوالی، دا ټوله موږ او تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ او تاسو کولی سو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشه کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي د رسم بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات د ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی سي د ځمکې په بېلابېلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. درنو زده کوونکو، د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ او تاسو ورباندې وپوهېږو عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کېږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړۍ یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ او تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نښه کوي. د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور کرښې دي، څلورم پخپله د نقشې مقیاس دی چې باید موږ او تاسو ته معلوم واوسېږي، یعنې نقشه موږ ته دغه ټوله شیان په نښه کوي. د دې ترڅنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کېږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنې شمال، جنوب، لویدیځ، ختیځ، دا ټوله طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم واوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او همچنان د کانتور کرښې، د دغو په هکله نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ولولو. لومړی موږ د نقشې ادانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو ادانه یا هم چوکاټ څرنګه دی. قدرمنو زده کوونکو، د یو نقشې د چوکاټ یا هم ادانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کېږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کېږي. یعنې کله چې موږ او تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ او تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه نه، کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسېږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نرۍ نرۍ کرښې رسم کړو تر څو وکولی سو هغه سیمه یا هم هغه هېواد چې موږ او تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په برک کې ونیسو.
نو په دې برخه کې باید د موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلي او روښانه رسم کوو، ښکلي او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کېږي او هماغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافیایي ټاکلي قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د عرضالبلدونو او طولالبلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیا دغه د جغرافیایي اوږدوالي طول او سور یا هم عرضالبلد چې دي، یعنې چې دغه اوږدوالي ته موږ او تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایي او سور ته پخپله عرض ویل کېږي، چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې د رنګ یې باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ او تاسو ته ښکاره سي. بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي. هر سیمه کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی سو، چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی سو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی سو، او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته چشکي څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې ترڅنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده، کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ او تاسو ته معلومات راکوي، چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو، او هم چینیان موږ ویلی سو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي، چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چیش نوشته کړي، مثلا یو کسر نوشته کوي. کله چې تاسو کسر نوشته کوي په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کوي، په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کوي، دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله واوسیږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله واوسیږي، وروسته دا مساوي کېږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته در کوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کوو، 50,000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ او تاسو مساوي سي 1.50,000. نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی سو. د دې ترڅنګ بل برخې ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې ده زموږ او تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پورې موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې نقشه څه ته ویل کېږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. خوږو قدرمنو زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنې هغه سیمې، هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ سوي اوسېږي، د هغه نقشه موږ او تاسو څنګه پیدا کولی سو، هغه څنګه کولی سو چې د نقشې له لارې څخه موږ او تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ او تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی سو، چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سره ښودل کېږي، یعنې دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ او تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. د دغې ځمکې ژورې، لوړوالي د کرښو په واسطه سره موږ او تاسو پرځات کوو یا هم انځوروو او هغه موږ او تاسو ته په نښه کوو. هر کانتور کرښه د همغې ټاکلې ساحې لوړوالی موږ او تاسو ته ښکاره کوي، یعنې د کانتور هره کرښه چې هغه موږ او تاسو ته د هغې سیمې کې چې څومره لوړې سطحې وي هغه ټوله موږ او تاسو ته په نښه کوي. د غرونو لوړې څوکې موږ او تاسو ته په نښه کوي، په څرګند ډول سره هغه اعداد موږ او تاسو پکښې په نښه کولی سو. ولاړې اوبه، خلیجونه، سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کرښې چې بیا دي موږ او تاسو ته همیشه کله چې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ په نقشې کې ابي کرښې تاسو وینئ، چې دغه د ابي کانتور کرښې چې بیا دي موږ او تاسو ته د دغو کرښو په واسطه سره د هغو ژوروالی څرګندوي، یعنې مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ او تاسو ته ټوله چې اشتراکي د دغه ابي کرښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره 3 لوړې برخې، د وادیګانې، غاشیه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې، د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي، خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي، چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي، چې دغه د په نقشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کېږي. همچنان په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولی سو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه
بېلابېل برخې وپېژنو، لکه د خاورې نقشه ده، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې موږ او تاسو پکښې کې پېژندلی سو. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ او تاسو څه پېژندلی سو. طبیعي نقشه خو موږ او تاسو وپېژندل چې په هغې کې موږ او تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکښې پېژندل سو. خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتئ چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو یعنې د پلونو پولې کوم سرحدونه چې د دې دوو هېوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالي او د هغوی د پولو ترمنځ هغه کوم واټن یا هم فاصله چې ده موږ او تاسو د دې په واسطه سره پېژندلی سو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپېژني، لکه موږ او تاسو د دغو نقشو په واسطه سره کولی سو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پېژندلی سو چې دغه هېوادونه کوم ډول جمهوریتونه لري. د دغو هېوادونو د دغو نقشو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو اداري ویش وپېژنو، ښاروالي او ښارونه وپېژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپېژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هېوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ او تاسو ته په ګوته کېږي او د دې په هکله موږ او تاسو معلومات لاسته راوړلی سو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه لولو. تر دې دم پورې موږ او تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ او تاسو هغو نقشو ته ویلی سو چې د نړۍ یا هم د یو هېواد ټول اقتصادي مسایل چې په د هغه هېواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هېواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ او تاسو ته ښه وي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ او تاسو ته په ګوته کېږي. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ او تاسو ته راپېژني. همچنان د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده. محصولاتي جغرافیه یا هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ او تاسو څه پېژندلی سو. په دغو نقشو کې بیا موږ او تاسو د تګ راتګ ټولې لارې موږ او تاسو ته په نښه کېږي. پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پټلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټوله موږ او تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی سو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ او تاسو ته په نښه کېږي. د دې ترڅنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړي نښې، مقیاس، جغرافیایي ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ او تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ او تاسو ته ډېر د ارزښت وړ دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ. دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري. دریم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هېوادونه پولې په نښه کېږي. څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت ولرئ.